د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي د بې کیفیته خوړو او درملو د قاچاق په اړه به جدي څارنې ترسره کړي. کابل کې په یوه غونډه کې د خوراکي توکو، درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق د مخنیوي قانون د پیژندګلوۍ او په ټولنه یې د مثبتو اغیزو په اړه ویناوې وشوې. مسؤلینو وویل چې یو شمېر مافیایي کړۍ په دې هڅه کې دي چې هېواد ته بې کیفیته درمل او خواړه په قاچاقي توګه وارد کړي، چې اوس مهال یې په کلکه مخنیوی شوی دی او دغه قانون له پلي کېدو سره به نور هم جدي څارنې ترسره شي. د قانون توشیح دا د ملت دپاره ښه پیغام لري او دغه مریضانو دپاره ښه پیغام لري او دغه کړېدلي ځورېدلي ولس دپاره ښه پیغام لري. نو له دې نه تمه امید دا ده چې ښې پایلې به ولري او صحت عامه په کل کې هغه کومې ادارې چې د تطبیق مکلفیت په غاړه باندې لري الله تعالی دوی ته توفیق ورکړي. دا چې اوس مهال یاد قانون نافذ شو او د یاد قانون د 15مې مادې په اساس باندې د قانون د حکمونو د تعقیب او ښه تطبیق په موخه د لوړې سطحې هیئت د عامه روغتیا وزارت د سرپرست په مشرۍ او د اړونده وزارتونو د محسوبانو په ترکیب کې ټاکل شوی چې د قانون د پلي کېدو په موخه ګټلې ګامونه واخلي. هغه په دغسې مافیایي طرز و طریقې باندې زموږ دغه فعالیتونه را متاثره کوي. دوا کمزوري ورېږه، دوا یو کوشش دا روان دي چې پر تولید داخلي باندې هیڅ وخت د دې قوم اتکا رانس، د دې ملت اتکا رانس، ځکه چې تولید داخلي د دې کور په انګړ کې موجود دی. خام مال، د دې پرسونل، دستګاه، کارخانه، کیفیت کنټرولول دا ټول په ملت کې دننه ترسره کیږي. د دوی لاسونه کم ورته را رسیږي. اگر چې په هغو کې هم کله چې دوی خپل پخوانۍ طرز طریقه استعمال کې پیسې وشنګي، په تولیدي دستګاهو کې هم دوی کولی شي مداخلتونه اظهار کړي، لیکن بیا هم نسبت و تورید و تجارت ته چې د بهر څخه توکي تجارتي راوړل کیږي، یا دواوي یا طبي محصولات یا غذاوي، نسبتا تولید داخلي هغه ته ډیر محفوظ دی. نو کوشش د دوی دا روانو په دا 4 کاله کې چې تولید داخلي په هیڅ صورت باندې سر پورته نه کړي. د عامه روغتیا وزارت له لوري د هېواد په کچه د لایف پارل درملو د یوې تولیدي فابریکې د فعالیدو ستاینه هم وشوه او دغه فابریکې مسؤلینو ته یې د GMP تصدیق پاڼه ورکړل شوه. مسؤلینو ویل په تېر یو کال کې لایف پارل تولیدي فابریکې د لوړ کیفیت درمل تولید کړي دي. تصدیقنامه GMP را که هر کشور صادر میکنه تقریبا یک سند بین‌المللی است که هر وقتی که او کارخانه بخواد به کشورهای دیگه دوا صادر بکنه باید از تصدیقنامه خود استفاده کنه، او را روان کنه من حیث یک تصدیقنامه‌ای که یک اداره رسمی او را برش صادر کرده و سر کیفیت دوایش میشه در این خصوص اعتبار کرد. خوشبختانه کارخانه‌های ما که تصدیقنامه GMP برشان دادیم تصمیم دارن یا یک قبلا هم به صادرات اقدام کردن و یک آینده به صادرات اقدام میکنن، میتونن با افتخار از این تصدیقنامه خود استفاده بکنن به خاطر صادرات دوایی خود. ټول تولیدي برخې د WHO د لارښوونې مطابق د ایپوکسي فرش، کلینریوم دیوالونو او د هپا فلټرونو سره مجهز دي. اوس مهال 6 ډوله درمل تولیدوو چې نږدې راتلونکي به دا شمېر څو برابره شي. زموږ هدف دا ده چې د افغانستان اړتیاوې پوره کړو او د سیمې هیوادونو ته هم صادرات ولرو. د عامه روغتیا وزیر ښاغلی مولوي نور جلال جلالي وویل د دغه قانون په ښه تطبیق سره به د خوراکي توکو، درملو او روغتیایي محصولاتو په کیفیت کې د پام وړ ښه والی راشي، نرخونه به کنټرول او په ټولنه کې به د ناروغیو د کمښت له اقتصادي پیاوړتیا سبب وګرځي. د شیخ امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه په مخ کې د قانون باندې ډیر وخت کار شو، اوږده موده توشیح شو. دې سره موږ تاسو ډېرې لاسته راوړنې لرو. د بې کیفیته غذا او درملو مخنیوی به په دې باندې وشي. زموږ ستاسو هېوادوال به د ډېر څه نه برخمن شي. مسؤلینو ویل دغه قانون یو ښه لاسته راوړنه ده چې د فساد په مخنیوي او شفافیت رامنځته کولو کې به ځانګړی رول ادا او د خوراکي توکو، درملو او روغتیایي محصولاتو معیارونه به خوندي وي. دغه مراسمو کې د درملو واردونکو او تولیدونکو څخه غوښتنه وشوه چې کیفیت او معیارونو ته یې پاملرنه وکړي.